د خدای له نوره جوړې یوې معصومې څېرې له نړېدلي کوره د خدای پر لور د خپل ترهېدلي او وېرېدلي زړه سوې چیغه له خاورو ډک ستوني نه وکړه. د طبیعت موجودو مخلوقات وویل د اسرافیل شپېلۍ وغږېده. کاڼو، بوټو، خاورو او ساکخانو خپلو ځانونو ته وکتل. خوا او شا یې نظر واچاوه. ځمکه او اسمان په خپل حال و. ټول هک پک شو. په حیرانتیا یې وویل دا هیبتي او ویرونکی غږ د بل څه نشي کېدی. دا د قیامت غږ دی. هندوکش چیغه کړه هو دا د قیامت غږ دی. ما ولیده. پامیر ناره کړه هو د اسرافیل شپېلۍ ده. په هراتیانو ځمکه بل مخ شوه. سپین غر سوي کړیکه وکړه وای هو قیامت دی. هغه د نیمروز، بادغیس او هرات ونړېده. وګورئ لوخړې تر اسمان پورته شوې. هو دا د قیامت غږ دی. ومې بخئ